السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د نصیر خیریه بنسټ ټیم د کابل ولایت د شهدا او معیبینو په ریاست کې موجود ده. مونږ دلته تقریبا 100 معیبینو لپاره د ویلچیرز واکرې او امساګانې راوړي دي. نو ان شاء الله تعالی د مونږ د مرستې له وجې کېدای شي چې دوی سره د دوی په روزمره ژوند کې یو څه اساني منځته راشي. نو مونږ همیشه کوشش کوو چې د جامعې تر ټولو کمزوری قشر چې هغه یتیم، کونډه او معذوران دي، د هغو لاسلیوی وکړو، هغو ته مرسته ورسوو، تاسو امانتونه ورته ورسوو. نو الحمدلله د دغو مرستو په لړۍ کې نن دغه تاسو ګورئ چې ډېرو معیبینو لپاره مونږ الحمدلله بایسکلونه او نور وسایل امانت کړي دي. الله تعالی دې چې هر چا دا صدقه کړې ده الله تعالی دې ورته قبوله کړي. عجب څنګه خوشاله یې؟ ډېر زیات خوشاله یې. خدای هم کامیاب وکړه. پروردګار دې د اسلام بیرغ دې همیشه په ټول نړۍ کې دې اوچتي. جزاک الله ډېر مننه.